د نجونو د زړه لاسته راوړلو لپاره ښکلې جملې. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. هغه مینه ناکې جملې چې ډېرې جوړې بل ته په لومړي سر کې وایي ممکن دومره وي چې زه له تا سره مینه لرم او ته مې یادېږي او بس، مګر یو څو وخت وروسته دا مینه ناکې جملې زړېږي او د جوړو لپاره مو دا جمله نور خپل مفهومي ځواک له لاسه ورکوي. نو غوره ده چې د داسې جملو سره بلد اوسئ او د موقع په وخت کې وکاروئ. تاسو د مینې او محبت څرګندولو لپاره تر دې یوې جملې پورې محدود نه یاست. نورې غوره جملې هم شتون لري چې موږ به په دې مقاله کې د هغه غوره جملو څخه یادونه وکړو چې ستاسې سره کومک کولی شي. ته واقعا ما لیونی کوې. دا مینه ناکه جمله لکه چیرې په درد وویل شي نو جلا معنا ورکوي، خو که چیرې په سم شرایطو او په سم طرز سره وویل شي دا مفهوم وړاندې کوي چې هغه تاسو لیونی کړی یا او تاسو له هغه سره ډیره مینه لرئ. له همدې امله تاسو د لیونتوب کلمه کاروئ. که تاسو د هغې سره په اوسېدو کې ښه احساس لرئ نو حتما دا جمله وکاروئ. کله چې زه له تا سره یم زما ارامتیا څو برابره شي. دا جمله د میرمنو لپاره په ځانګړې توګه د خپل میړه په ژبه کې ډیره مهمه ده، ځکه چې تاسو د کور سړی یاست. په دې جملې سره هغې ته دا ښایست چې هغې ستاسې میرمنتوب ډیر ښه مخ ته وړی او د هغې په ځان باور زیاتیږي. زه ډیر نیکمرغه یم چې تاسو زما په ژوند کې یاست. که تاسو د مینه ناکو جملو په اورېدو کې تجربه لرئ نو دا جمله به مو ډیره اورېدلې وي، نو په ارزښت به یې هم ښه پوهیږئ او بیا کولو ته اړتیا نه لري. مګر که ستاسو میرمن ستاسې د داسې جملې نه وي ویلې نو تاسو باید پوه شئ چې د هغه چا څخه دا جمله اورېدل ډیر په زړه پورې دي چې ډیره مینه ورسره لرئ. هیڅ څوک ما ستا په اندازه نشي خوشحاله کولی. په دې جملې سره تاسې هغې ته تر ټولو د لوړتیا احساس ورکوئ او واقعیت دا دی چې ښځې یې یو د بل ترمنځ ډیر رقابت سره لري. نو په همدې خاطر که چیرې دا جمله هغې ته ووایاست نو دا به مو د هغې ډیره لوړه ستاینه کړې وي. زه نشم کولی ستا په اړه فکر کول ودروم. دا رومانتیک جمله په ځانګړي ډول په هغه وخت کې ډیره اغیزمنه ده کله چې تاسو له یو بل څخه لرې یاست او له یو بل سره لرې خبرې کوئ، ځکه چې په دې جملې سره هغه پوهوي چې څومره درته مهمه ده.